अस्सलाम वालेकुम। हम सदर साहब पे इजाज़ा बांधे यो गज़ल यो दो शेरونه وی ته وایم چې ته چې په وختو کې لار او باسې او ما د ژوندانه د کار او باسې او ای مطرب ما به لیونی کړې ته ټنګ که د رباب له تار او باسې. او غزل ته صدر صاحب په اجازه واورم، ډېر څه سره سشتم نه ګرمیم ده و والا چې ګرمیم راخستی یو. غزل هغه دی چې هر غم په بې دردۍ مې هر ارمان سیری کوي، هر غم په بې دردۍ مې هر ارمان سیری کوي، میزبان د زړه دننه خپل مهمان سیری کوي. او منم لکه په خپله چې خپل ځان سیری کوي، منم لکه په خپله چې خپل ځان سیری کوي، تو ګوره مسلمان چې مسلمان سیری کوي. خنجر یې دی نظر تیره باڼه یې دي چړې، خنجر یې دی نظر تیره باڼه یې دي چړې، کتلی ورته نشمه چشمان سیری کوي. او نیزې یې د مژګانو پورته پورته دی نیولې، نیزې یې د مژګانو پورته پورته دی نیولې، ښکارېږي چې سینه پرې د اسمان سیری کوي. او ته ګوره د شمر ظلم څه وکړلې کانې، ته ګوره د شمر ظلم څه وکړلې کانې، په دشته کربلا کې امامان سیری کوي. مهرباني ته ګوره د شمر ظلم څه وکړلې کانې، ته ګوره د شمر ظلم څه وکړلې کانې، په دشته کربلا کې امامان سیری کوي. او د ظلم انتها ده که انصاف کوي همدمه، د ظلم انتها ده که انصاف کوي همدمه، واړه واړه دغېږي ماشومان سیری کوي. او آخري بند دی چې هر غم په هر قدم په مینه مینه در کوي، هر غم په هر قدم په مینه مینه در کوي، رهبره ده خو ستا د زړه ارمان سیری کوي. आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट